د قطر تخنیکی ټیم د کابل په هوایي ډګر کې خپل کار پای ته ورسوه. په کابل کې د قطر سفارت په خپل ټویټر اعلان کړی چې دغه هیواد تخنیکی ټیم د کابل د هوایي ډګر د برخو د بیا رغونې چارې بشپړې کړې دي. سفارت لیکلي د قطر تخنیکی ټیم د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د هوایي ډګر په بیا رغونه کې همکاري کړې چې د بشري مرستو د لیږلو او د کابل په هوایي ډګر کې د ټرافیکو د بیا پیلولو لپاره ډیره مهمه ده. په تیر یو کال کې د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر د فعالیتونو د بیا فعالولو لپاره له نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې او قطر لومړنی هیواد و چې دغه ډګر یې فعال کړ. وروسته د ګاګ په نوم یو شرکت سره چې په متحده عربي اماراتو کې میشت دی 2 تړونونه هم لاسلیک کړل. لومړی تړون له دې شرکت سره د جوزا په میاشت کې لاسلیک شو چې پر اساس د هیواد 4 هوایي ډګرونو د عملیاتو مسؤلیت ګاګ ته وسپارل شو. له هغه شاوخوا 3 میاشتې وروسته د سنبلې میاشتې په 18 نیټه د طالبان حکومت له ګاګ شرکت سره د هوایي لارښوونو د خدماتو د ښه کولو لپاره یو بل تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون د 10 کلونو لپاره دی. د دې تړون پر بنسټ په پام کې ده چې د تړون تر لاسلیک کولو وروسته د 2 میاشتو په موده کې یو ځل بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو د الوتنو لپاره زمینه برابره شي او له هوکړې وروسته د 6 میاشتو په موده کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم هوایي تګ راتګ پیل شي.